عبدالولي واحدزي د لغمان د نوي والي په توګه رسما خپله دنده پیل کړه. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د ښاروالیو د مرستیال ډاکټر صبغت الله له لوري ښاغلی عبدالولي واحدزی د لغمان ولایت لپاره د نوي والي په توګه د دې ولایت ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو او ولسونو ته ور وپېژندل شو. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ ادارې د ښاروالیو د مرستیال ډاکټر صبغت الله سربیره د لغمان ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والي عبدالولي واحدزي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ ادارې د دفتر رئیس سمیع الدین حقمل د اسناد او ارتباط رئیس عبدالله حسرت د لغمان ولایت مرستیالانو د خوست ولایت مرستیال والي د ولایتي شورا رئیس او غړي د خوست او پکتیا ولایتونو څخه راغلو مشرانو د لغمان د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو دینی عالمانو قومي مشرانو مدني ټولنو استازو ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. لومړی د لغمان مرستیال والي پوهنوال ډاکټر خواجه محمد اسامي د غونډې ګډونوالو ته تر ښه راغلاست وروسته له دوی مننه وکړه چې د نوي والي د پیژندنې په غونډه کې له دوی سره ګډون وکړ. هغه وویل نننۍ غونډه د لغمان لپاره د نوي ټاکل شوي والي ښاغلی عبدالولي واحدزي پیژندنې ته ځانګړې شوې. مرستیال والي وویل په اداراتو کې تغییر او تبدیل په دې موخه ترسره کیږي چې یو کس په بیلابیلو ځایونو کې کار وکړي او د بیلابیلو شرایطو سره ځان بلد کړي. د مسرت او خوښۍ ځای دی چې تیر والي صاحب مو په ډېر اعزاز سره پرون رخصت کړ او نن بدون د کومې وقفې څخه د مرکزي دولت دا تصمیم و چې جناب واحدزی صاحب لغمان ته د ولسونو د خدمت دپاره معرفي کړي. یوه مثبته نقطه چې په افغانستان کې د پام وړ دی او موږ ټول ولسونه هغې نقطې ته متوجه یو هغه دا دی چې لله الحمد موږ اوس یو مرکزي حکومت لرو چې د هغه په یو فرمان باندې زموږ او تاسې مشران مقرریږي او په بل فرمان باندې هغوی خپله وظیفه ترک کوي. هغه د زورګویي او د ډغرو زمانه لله الحمد ختمه دی. یو څه چې قابل د یاداوري دی چې ټولو دوستانو ته اطمینان ورکړو چې د لغمان ولسونه لله الحمد په خپل منځ کې منسجم متفق او متحد دي. د ټولو غوښتنه دغه دی چې په ولایت کې رغنیزې چارې انکشافي چارې پر مخ یوسي. هر څوک چې دلته راځي د لغمانیانو خدمت ته مټې راونغاړي او انشاءالله تعالی زموږ ټولو دا باور او یقین دی چې جناب واحدزی صاحب دلته د مرکزي حکومت په اند او فکر چې دلته دی معرفي شوی دی حتما انشاءالله تعالی دی پرکاره سړی دی پر انرژي سړی دی ځوان دی. د مخکې له دې نه د خوست شورای ولایتي رئیس پاتې شوی دی فعال ځوان دی. انشاءالله تعالی موږ د ډېر خدمت توقع تر لرو. هغه وویل په لغمان کې ټولې ادارې فعاله دي او دوی په خپلو منځونو کې پوره همغږي او همکاري لري. ښاغلی اسامي د لغمان نوي والي عبدالولي واحدزي ته د ولایتي ادارې په استازولۍ د هر ډول مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ. ورپسې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د دفتر عمومي رئیس سمیع الدین حقمل د نوي ټاکل شوي والي حکم ولوس چې پکې ښاغلی عبدالولي واحدزی د لغمان د نوي والي په توګه ټاکل شوی و. مورخ 24 سال 1400 اداره ارگانهای محلی و حکم شماره 975 مورخ 25 سال 1400 مقام علی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقرر محترم عبدالولي واحدزی فرزند عبدالواحد در بست فوق رتبه به حیث والی ولایت لغمان منظور و مقام علی چنین حکم اصدار فرموده اند. ملاحظه شد تقرر عبدالولي واحدزی در بست فوق رتبه به حیث والی ولایت لغمان طبق توضیحات متن پیشنهاد منظور است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. بلخوا بیا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د ښاروالۍ مرستیال ډاکټر صبغت الله وویل د لغمان ولسونه خوشبخته دي چې عبدالولي واحدزی د خدمت لپاره ټاکل شوی.
والي صاحب ته موفقیت غواړم د لغمان خلک زه بختور ګڼم چې دغسې یو پاک سپېڅلی او مقدسه والي دوی ته راغلی انشاءالله متجانبه همکاري به دوی موفق اوسي. نوموړي د لغمان والي څخه وغوښتل چې د امنیت، ښې حکومتولۍ، انکشاف او پرمختګ برخو ته د ځانګړي پاملرنه وکړي. هغه د لغمان له ټولو ولسونو وغوښتل چې د ټاکل شوي والي سره په ټولو برخو کې هر اړخیز همکاري وکړي. بلخوا بیا د ولایتي شورا په اساسوالۍ د دې شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی نوي والي عبدالولي واحدزي ته د دې نوي مسؤلیت مبارکي وویله. هغه د لغمان له نوي والي وغوښتل چې د مرکز مهترلام او 15 ولسوالیو امنیت، ښې حکومتولۍ، انکشاف او ګڼو نورو برخو ته ځانګړې پاملرنه وکړي ترڅو دا ولایت نور هم پرمختګ وکړي. جناب والي صاحب ډېر مشکلات او ستونزې د لغمان ولسونو ګاللي دي او اوس هم ورسره لاس په ګرېوان دي. د لغمان ځوانان د افغانستان په ټولو ولایتو کې قرباني ورکوي، ټولو ولایتو نو د لغمان دپاره خو یقیني ورکوي. خو کله کله د مرکزي حکومت نظمنګي داسې د دولت شاه ولسوالۍ کې شپږ میاشتې هلته هغه محاصره وه او موږ چغې وویلې دولت شاه ولسونو، سپین ږیرو، ځوانانو، ولایتي شورا ته ولایت سره خپل مشکلات شریک هغه ته 200 محلي پولیس موږ درلودل چې په هر رقم دوی لرې کړل هغه د دولت کار و خو د هغوی بیرته جذب دپاره هېچا بیا توجه ونه کړه. معین صاحب ارشاد دلته راغلی و، د امنیتي ملي معاون راغلی و ورسره موږ دا ستونزه ورسره شریکه کړله. ولسونو ډاډ ورکړي چې موږ دا صاحب کړو دا ولسونه مګر نن یې د لغمان حیثیت ته ضربه ورسوله. من خپه یو دې خبره باندې خیر په هر ترتیب دولت شاه داسې ولسوالي وه روسانو په خپل وخت کې نه ده نیولې، طالبانو په مخکیني قوت سره ولسوالي وه. اوس هم هغه ولس ده چې موږ سره همکار ده خو موږ ورته څنګه ملامت یو. خیر په هر ترتیب که الیشنګ ده که دولت شاه ده که الینګار ده ټول ولسونه دلته ناست دي دا ټول دولت سره همکار دي. که موږ خپل منځو کې وړې وړې ستونزې لرو غټې نه لرو هغه په خبرو سره حل کېږي. ډاډ درکوو چې انشاءالله ټول ولسونه به یو ځای د دې وروسته کار کوو او د افغانستان د نظام د خپل ولس دپاره به لاس سره ورکوو، تا ته به لاس درکوو. هېڅ هغه غوښتنه به موږ تا نه هېڅکله ونه کوو چې هغه د قانون خلاف خو ګیله به صرف بیا په دې ځای کې نه وي چې خپله دروازه دې بنده کړه د ولس په مخ بیا موږ درلګېدل. ولس نه مشورې واخله، د ولس غږ واوره، انشاءالله ته به خپل ناورید کې کامیاب وي. نوموړي د لغمان له والي وغوښتل چې د ولایت مقام دروازې د ټولو ولسونو پر مخ خلاصې ساتي او له دوی سره د په ټولو برخو کې مشورې وکړي ترڅو ټولو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وشي. په ورته مهال د لغمان نوی والي ښاغلی عبدالولي واحدزي د جمهور رئیس او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له مشرتابه څخه مننه وکړه چې په دې یې باور وکړه او لغمان ته یې د خدمت په موخه رابلېږه. په لومړي سر کې خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جلال المآب ولسمشر د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د قدرمن رئیس او د افغانستان اسلامي جمهوریت د رهبري څخه د زړه له تله مننه کوم چې په ما یې اعتماد وکړ او نن یې زه د دې جوګه کړم چې د لغمان د مجاهدو او قهرمانو ولسونو د والي په توګه نه بلکې د یو عسکر او خادم په توګه ما ته د دوی د خدمت موقع مساعد شي. هغه وویل چوکۍ زما لپاره امتیاز نه بلکې یو ستر مسؤلیت دی چې له خپل رب څخه غواړم ترڅو دا مسؤلیت په ښه شکل ترسره کړم. نوموړي وویل لغمان د علم پوهې کور دی او خوشحاله یم چې د یو علم دوست او په کارپوه ولسونو په منځ کې خپل ځان وینم. والي واحدزي وویل د خپل ماموریت په جریان کې به هیڅکله هم داسې غیر قانوني کړنه ترسره نه کړم چې د لغمان د ولسونو د خفګان سبب شي. درنو حاضرینو، موقف او واک که د چا لپاره امتیاز وي خو زما لپاره مسؤلیت. زه ژمنه کوم چې هېڅکله به داسې څه ترسره نه کړم چې په هغې مې خدای خفه شي،
هغه د نبي علیه السلام د ارشاداتو مخالف وي او هغه د لغمان د غرور او قهرمان ولسونو د ارادې او توقع خلاف نعره تکبیر. ښاغلی واحدزي د لغمان له ټولو ولسونو وغوښتل چې په خپلو منځونو کې سره متحد شي تر څو د ولسونو ستونزو ته په وخت رسیدګي وشي. هغه د لغمان له ولسونو دیني عالمانو، قومي مشرانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د سکتوري ادارو له مسؤلینو څخه وغوښتل چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. نوموړي د لغمان ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د فساد پر وړاندې به کلکه مبارزه وکړي او هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې په خپلو ادارو کې فساد ته زمینه برابره کړي. والي واحدزي زیاته کړه چې په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی حقوق وخوري، بلکې له هر سرباز سره اوږه په اوږه د دښمن پر وړاندې جنګیږي. هغه وویل د مرکز مهترلام په شمول به په 5 ولسوالیو کې متوازن انکشاف او پرمختګ ته ځانګړې پاملرنه وکړي. اطمینان درکوم چې نه د والي په توګه بلکې د لغمان د یوه ځوان په توګه د لغمان د علماو، د لغمان د مشرانو، د لغمان د قومونو، د لغمان د ځوانانو او په ټوله کې د لغمانیو ولسونو د یو خادم په صفت شپه ورځ یو کړم او هڅه به مو دا وي چې د لوی خدای په نصرت او ستاسو ولسونو په همکارۍ هغه څه چې نن یې د شین لغمان نوم داغداره کړی هغه بېرته په همغه شین لغمان واړوو، بیا له کابله جبهې جبهې خلک د لغمان لیدو ته راشي، بیا له لویې پکتیا جبهې جبهې خلک د لغمان لیدو ته راشي. لغمان د امن کور یې، لغمان د علم کور یې لکه دی چې د غونډې په وروستۍ برخه کې د لغمان نوي والي عبدالولي واحدزي او یو شمېر نورو راغلو میلمنو ته د لغمان ولایت د مرستیالانو او ولسونو له لوري یې د اعزاز لونګۍ ورپسر او چمتو کړې ډالۍ ورکړل شوې.